په قبر مې مات شوي دي بنګړي د مرګ نه پس په قبر مې مات شوي دي بنګړي د مرګ نه پس په کټ مې خلکو وایستل غمي د مرګ نه پس او ورنه بندوي ټوله شپه د کور کوڅې ته جاړي ورنه بندوي ټوله شپه د کور کوڅې ته جاړي یا بیلې ولې شوي د زوی د مرګ نه پس او چې نه راتله منظره جنازې ته زما راغله چې نه راتله منظره جنازې ته زما راغله او په موږ باندې راځي اکثر خالي د مرګ نه پس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د جرګي ټي وي ګرانو خلکو کتونکو السلام علیکم زه ستاسو کوربه جنت ګل عادل یو ځل بیا د عقاب نیازي او د رادر خان له سره ستاسو په ګرانه خدمت کې حاضر یو ګرانو خلکو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې زه په دې پروګرام کې زما سره مختلفو مرګري ناستي مختلف شاعران لیکوالان پوهان زموږ سره راځي او موږ تاسو مخې ته کینو موږ د هغوی د ژوند په ژوند کې چې هغوی کوم هلې ځلې کړي دي د پښتو ژبې لپاره کمې منډې والي دي کمې هڅې کړي دي کمې ستړي کړي دي نو هغه موږ تاسو مخې ته ږدو ګرانو کتونکو دا وخت تاسو ګورئ په جرګه ټي وي باندې زموږ سره چې کوم مېلمه ناست دي نو زه به دا ووایم چې نن سبا د سوشل میډیا چې څومره خلک دي څومره کسان دي هغوی ډېر زیات ښه پېژني او دا زموږ ډېره زیاته خوشقسمتي ده چې نن زموږ سره کم مېلمه ناست دی کم شاعر ناست دی نو که د هغوی په شخصیت باندې موږ خبرې وکړو نو دا به ډېر لرې لاړې شي ګرانو خلکو کتونکو زما اشاره چې کومه ده نو هغه امام منظر صاحب ته ده امام منظر صاحب نه به کلامونه موړو د دوی سره به خبرې هم کوو خو زه یو څو خبرې کول غواړم د امام منظر صاحب په شخصیت باندې ګرانو خلکو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن سبا د سوشل میډیا دور او په سوشل میډیا باندې چې زمونږ د پښتو ژبې دا کم زمونږ په پښتو ژبه چې کم یلغار کېږي زمونږ د پښتو ژبې چې کم بېزتي کېږي زمونږ د پښتو ژبې نه چې کمې جامې ایستې کېږي هغه تاسو ټولو خلکو ته پته ده ګرانو خلکو کتونکو زمونږ چې نن سبا کم دا نوي لیکوالان دي هغوی دې په دې باندې خاطر نه درنوي زه چې کومه خبره کوم که زما په دې خبره کې هغوی څه کمې ګڼي نو بلکل ما سره رابطه کولی شي زه به هغوی سره د دې خبرې صفایه وکړم چې زما دغې ملګرو داسې کار کړی دی چې هغوی مقدار له توجه ورکړې ده او معیار یې لاندې غورځولی دی پکار دا ده چې هغوی معیار له توجه ورکړي او مقدار شاته وغورځوي خو زه دا ووایم چې هغوی بلکل مقدار له توجه ورکړې ده او معیار غورځول نه چې معیار یې بلکل ختم کړی دی صرف او صرف د خپل ځان دپاره د خپل ځان د مشهور کېدو دپاره هغه د پښتو ژبې پسې خندا کوي د پښتو ژبې نه جامې وباسي ګرانو خلکو کتونکو زه که د امام منظر صاحب په شخصیت باندې خبرې کول غواړم دا ته ډېر لرې رسي ځکه چې که هغه خلک چې کم د پښتو نه جامې وباسي د پښتو بېعزتي کوي نو دا هغه خلک دی چې هغې خلکو ته مخامخ ولاړ دي پښتو له اوږه ورکړې ده د پښتو ژبې اتلان دي د پښتو ژبې هغه شاعران دي چې هغه د پښتو په ژبه باندې هغې خلکو له جواب ورکوي کم خلک چې په پښتو پسې پیشاڼې او ملنډې کوي هغه چا څخه ویلي دي چې خبرې بعضې خلک په پښتو کې چې بربنډې کوي خبرې بعضې خلک په پښتو کې چې بربنډې کوي او دا د پښتنو په غیرتونو باندې شنډې کوي او خدای په ژبو د هغوی دانې راوخېږي خدای په ژبو د هغوی دانې راوخېږي او څوک چې د کسکر په شان پښتو پسې ملنډې کوي نو ګرانو خلکو کتونکو د امام منظر صاحب شخصیت ډېر لوی شخصیت دی د هغوی متعلق دا خبره مشهوره ده امام منظر صاحب ناست دی کېدای شي دوی زما سره په دې خبره کې اتفاق وکړي یا ونه کړي چې وایي چې یاره امام منظر صاحب کې دا کم خیالات راوړي دا کم لیکل چې کوي او دا کم لاره باندې چې دی روان دی نو دا د خپله لار نه ده دا ولې پیریان لیکي داسې یو خبره مشهوره شوې ده دې ته اوس به دې بیا کوو خو زه دا خبره کوم چې زمونږ امام منظر صاحب چې دی زمونږ د پښتو ژبې اتل دی او ولې به نه وي د داسې سیمې سره تعلق ساتي چې هغې سیمه په شاعرۍ کې د پښتو ژبې په دغه کې هغوی اتلان پیدا کړي دي خوشحال خان بابا ته وګورئ موږ چې په دا وخت په کم مزار کې ناست یو په کم ځای کې ناست یو اجمل خټک بابا ته وګورئ نو لازم ده چې د دغې خلکو د دغې خاورې بچي به هم د منظر صاحب په شانتې وي د منظر صاحب په شانتې خلک به زیږوي زه د منظر صاحب ذکر بار بار ځکه کوم چې که نن سبا تاسو وګورئ نو منظر صاحب پښتو ژبې له اوږه ورکړې ده که زه دا ووایم چې زمونږ د پښتو ژبې اډانه چې ده نو هغه په دې خلکو باندې ده ځکه چې دا زمونږ هغه اتلان دي چې دې خلکو پښتو ژبې له خپل عمر ورکړی دی خپل ژوند یې ورکړی دی خپل دومره هڅې او دومره منډې د پښتو ژبې دپاره والي دي او بیا نن سبا واړه لکان چې راپاسي او هغه د پښتو ژبې سره
دا عمل کوي زما په خیال چې یوازې زه نه یوازې منظر صاحب نه چې څومره د پښتو لیکوالان دي نو هغوی به بلکل د دې خبرې اقرار وکړي چې او دا کم خلک چې اوس کم کارونه کوي دا خلک نو زه به نورې خبرې کول نه غواړم ځکه چې منظر صاحب ناست دی او دا خبرې د منظر صاحب هلې ځلې د منظر صاحب شخصیت یا د منظر صاحب چې څومره ستړي کړي دي که دا خبرې مونږ د هغوی نه د هغوی په خوله باندې ووایو زما په خیال باندې چې دا به بدلېږي منظر صاحب په جرګه ټي وي کې تاسو ته هرکلی السلام علیکم مینهوالو ډېره مننه تاسو په داسې حالت کې ما ته زما کلي ته زما خواته راغلي یې زه ستاسو عادل صاحب شاهد صاحب نیازي صاحب او بل ملګری نادر خان لالا صاحب او پیاري امجد صاحب مننه کوم چې امجد صاحب ماشاءالله زما د پښتو جمال صدر شمشادلي شمشاد صاحب ډېره مننه کوم بریال وفا صاحب ډېره سره مینهوالو زه دومره سړی خو نه یم زه خو ستاسو د خپل خاوره یم او عادل صاحب زه ډېر زیات مقام ته ورسولم او ډېر زیات حیثیت او ډېر زیات پرسنالټي راکړه تاسو منظر صاحب د دې مقام قابل یې تاسو بس الله نه چې الله مخه ساته زه د دې خپلو اتلانو نه د دې خپلو دا چې کوم متعلقه کسان دي زما د صوبې د پښتو په مرۍ چې ناست دي پښتو د مرۍ نه چې وینې سکي لګېدې زه صرف او صرف یوه خبره کوم زه ډېر خفه شم زه یا ستراتیژي چا نه زه سوال نه چې ما د بله سوره کې ووایي زه ما ته چې الله عزت راکوي ما ته به الله په خپل مقام راکوي زه به د چا په ډاډ نه ځم خو یوه خبره به زه دې ړندو ته کوم ویني اوري ګوري او د هغې نه باوجود هغوی پذیروي هغه خلکو ته ورکوي چې هغه خلک په میډیا لګیا دي د پښتو جامې وباسي چې نومونه نه اخلم تاسو دې پېژنئ دوبۍ ته ځان سره بوځي او بهر ځان سره بوځي باجانې ورکوي په باچا خان مرکز کې ځان سره ایښي تنخواګانې ورکوي مراعات ورکوي فیسلیټیز ورکوي نو لکه زه دا دې متعلقه کسانو ته وایم چې کوم نن سبا سیټ اپ دی دو ته وایم چې زه دا نه وایم چې تاسو ما ته وګورئ او ما والئ قسم مې په هغه ذات وي قسم په خدای چې د دنیا پیدا کړې ده که زه راچا نه مراعات والم قسم په خدای که زه راچا تنخوا ته کښېنم خو نه دا دومره تاسو چې کوم کار شروع کړی دی دا مه کوئ دویمه خبره عادل صاحب تاسو دا وکړه چې په میډیا لګیا دي خلک او هغه د پښتو جامې وباسي داسې دا بالکل صحیح خبره ده مونږ لګیا یو دلته نه مونږ اوازونه کوو چغې وهو چې بهی پښتو وپېژنئ خپل تاریخ وپېژنئ خپل نغرۍ وپېژنئ تاسو د کوم ځای نه راغلي یئ احمد شاه څوک و ګجو خان څوک و دریا خان څوک و میرویس بابا څوک و خوشحال څوک و باچا خان څوک و عجب خان څوک و بیا اجمل خطر بابا څوک و مهرباني وکړئ دې راشئ مهرباني وکړئ دا وپېژنئ تاسو لګیا یئ هغه د خپلو میندو خویندو جامې وباسئ تاسو لګیا یئ زما د مور خور جامې وباسئ تاسو لګیا یئ مونږ لګیا یو مونږ د شال او د شملې ذکر کوو تاسو لګیا یئ تاسو د خپل شال او شملې سپکوئ خرڅوئ زه دا خبرې اورم چې زما د خویندو تصویران په پنجاب کې خلکو ځانونو سره لګولي دي زه په دې شي نه پوهېږم په دې میډیا باندې سل دې کړی ما سره یې لګولي دي تاسو ماته دا ووایئ چې مونږ خبره کوو چې زمونږ یو حیثیت دی زمونږ یو درنه کورنۍ ده زمونږ یو دروند انغری دی زما د خور تصویر زما د پښتنې تصویر په پنجاب کې ځان سره یو پنجابي لګولی دی زه چې چغې وایم زما څه حیا پاتې شوه ما کې څه پښتو پاتې شوه ما کې څه غیرت پاتې شو دا خویندې چې کومې دا خویندې شاعري کوي نن سبا لګیا دي زه د هغو خلاف نه یم قلم د هغو حق دی اواز د هغو حق دی خو یوه محدود دایره کې ورته تر اوسه پورې چې داسې یو وخت کې ټي وي ته به مو زموږ پښتنې کې ښځو نه کتل چې وایي دې کې پردي سړي ټیک ده زه د میډیا خلاف نه یم سوشل میډیا چې کوم کار کوو دا غټو میډیاګانو نه دی کړی منم الله دې د سوشل میډیا کامیاب ساتي تاسو سره خو زه به دې خویندو ته دا یو ریکویسټ کوم چې مهرباني وکړئ که تاسو ځانونه خرڅوئ هغې دپاره نور ځایونه شته هغې دپاره لاهور ته لاړې شئ هغې دپاره پېښور ته لاړې شئ هغې دپاره پنډۍ ته لاړې شئ مهرباني وکړئ په میډیا باندې د خپل ځانونه مه شرموئ مه زموږ پښتو شرموئ مه شاعري شرموئ دا کسکر فیملي چې کومه ده یو وخت کې به برګر فیملي وه اوس کسکر فیملي ده دا کسکر فیملي چې کومه ده زه دې ته دا ریکویسټ کوم اولو ته په ریکویسټ یم سوال ورته کوم چې مهرباني وکړئ پښتو سره مذاق مه کوئ که چېرې په سوال نه پوهېږئ او بیا هم کوئ نو ټیک ده مونږ به داسې وکړو چې مونږ به درنه خواړو مونږ به داسې ځونه نه ګورو مونږ به سوشل میډیا نه بالکل روګرداني وکړو ځکه چې زما پښتو چې په شرمېږي هغې نه میله جوړه ده د هغې نه بازار جوړ دی هغې نه په ذهنونو او په ځایونو باندې نه ځي ډېره مننه ګرانو اورېدونکو تاسو د امام منظر صاحب خبرې واورېدې که تاسو وګورئ نو امام منظر صاحب په دې کې یو خبره وکړه که چېرې تاسو ته اول سوال کوو او که زموږ سوال نه منئ نو موږ به د دې خبرې نه غاړې ته شو نو
که امام منظر صاحب غونته کې شخصیتونه د پښتو ژبې د خدمت نه غاړې ته شول نو تاسو دا نه ګورئ ستاسو را روان نسل به څه کوي اوس چې زموږ را روان نسل چې کوم دی زموږ نسل پښتو نه لوست کولی شي او نه لیکل کولی شي که څومره پوهېږي نو هغه هم د سوشل میډیا په وجه باندې پوهېږي عادل څه خبره کوم زه دا نه وایم ټیک ده په ما باندې خو چیک ان بری په ما باندې بین د زه سپینې خبرې چې کوم خلک جامع وباسي دي پښتو نه هغه ته چا څونه دي باندې کوي پښتو خو زموږ په سره باندې باچا خان په سره باندې و تاسو د دې خبرې هم ولې نه کوئ چې زموږ پښتو لاړه شرمېږي زموږ پښتانه لاړه شرمېږي زموږ خویندې شرمېږي زموږ لوپټې او زموږ شملې شرمېږي د دې هم وسوک کوي دا یو خبره ده ګرانو خوږتونکو تاسو نن په جرګې کې په شیشه باندې د امام منظر صاحب هغه اړخ مو کتو چې زما په خیال باندې چې په نور چاته به دا خبرې نه وي کړي دا د هغوی د زړه اواز دی دا هغوی د پښتو سره مینه ده زه ډېر په افسوس سره دا خبره کوم چې امام منظر صاحب ورته کس زموږ د پښتو نه لاس واخلي ستاسو څه خیال دی چې زموږ د پښتو ژبه به مخکې لاړه شي هسې زموږ د پښتو ژبه روانه ده په ختمېدو باندې ده د بچو زموږ د روان نسل نه د پښتو ژبه ختمېږي او که زموږ دا خلک د کومو خلکو په وجه چې د پښتو ژوندی ده او دا خلک هم شاته شي د پښتون قوم به څه حال د پښتو ژبې به څه حال پښتو ژبه 15,000 تاریخ کاله تاریخ لري او هغه ژبې چې هغه اوسنۍ ژبې دي هغه کم ځای ته لاړې هغوی په دنیا په رینکینګ کې ځان له نمبرې جوړې کړې او زموږ پښتو ژبه وجه څه ده وجه دا ده چې زما خپل پښتون بچی راپاسي زما خپل پښتون ویونکی بچی راپاسي او د خپل پښتون او د خپل غیرت خپې وهي لګیا دي نو ګرانو خوږکتونکو خبرې خو موږ ډېرې وکړې امام منظر صاحب نه به کلامونه مورو امام منظر صاحب د زړه خبرې وکړي او انشاءالله دا خبرې به ټولې موږ د حکومت چارواکو ته هم رسو او هغه خلکو ته هم رسو کوم چې په دغه څوکو باندې ناست دي کوم چې د پښتو ژبې هغه دغه کوي چې یاره موږ د پښتو ژبې دغه یو رکوالیان یو موږ به د پښتو ژبې خدمت کوو نو موږ به هغې خلکو ته هم د هغوی د امام منظر صاحب دا خبرې رسو ډېره ډېره زیاته مننه په روان پروګرام کې به انشاءالله موږ د یو بل شاعر سره د یو بل پوهان سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو خپل قربا جنت ګل عادل نادر خان لالا پیر صاحب ته او قابل صاحب ته اجازت ورکوي د الله